سلامونه دوستانو، په دې انش تاسو به روغ جوړ وای. دا چې زیاتره کسانو پای اکاونټ کې مشکل دی او د دوی پای اکاونټونه ځینې ستونزې لري، د هغو په اساس یې تر اوسه پورې پای اکاونټ ویریفای شوی نه دی یا هم د دوی پای والټ ته ټرانسفر شوي نه دي. ځینو کسانو خپل نومونه غلطي دي، تصګیري پاسپورټ سره نوم نه دی برابر، او ځینو کسانو بیا KYC کړی د مګر ډیر وخت کېږي چې KYC پینډینګ روانه ده، تر اوسه پورې کنفرم شوی نه دی او ویریفاید شوی نه ده. او همدارنګه ځینې کسان چې دي هغوی هر څه برابر دي، خو په پای ماینټ لیست کې وروستی یا نه هم سټپ نه کمپلیټ کیږي، یعنې هغه میګریشن نه دی ترسره شوی تر څو دوی پای والټ ته لاړ شي، ټرانسفر شي. نو دغه مشکل د حل لپاره نن درته په دغه ویډیو کې پوره طریقه درښایم چې موږ څنګه نوم چینج کولی شو، همدارنګه څنګه پای KYC لپاره اپیل ورته کولی شو، زموږ KYC پاس کړي یا هم زموږ دغه نه هم سټپ یا میګریشن ترسره شي. د هغې لپاره چې کله تاسو پای اکاونټ خلاص کړئ، په دې پورته درې خطونه چې کوم ښکاري په دغه بورته کلیک وخلئ، لاندې به راشي لومړی پروفایل برخې ته راځم او تاسو ته طریقه درښایم. کله چې تاسو د خپل پای اکاونټ پروفایل ته راغلی، نو دلته تاسو ته ښکاري لومړی به تاسو څه کوئ، دلته به تاسو خپل اکاونټ که چېرته فیسبوک باندې مخکې جوړ کړی وي په ایمیل هم ویریفای کړئ. ایمیل طریقه اسانه دلته خپل ایمیل پکې ورکړئ، ستاسو ایمیل ته یو لینک لګي، هغه کلیک هغه ځای نه په تاسو اتومیټیک خپل ایمیل ورسره کنفرم کړئ. کله مو چې ایمیل کنفرم کړ، زما دا اکاونټ خو البته هر څه مکمل دي، میګریشن ترسره شوی دی، KYC بشپړ ده، خو صرف زه تاسو طریقه درښیم. را به شي که چېرته ستاسو نوم غلط وي، لومړی به تاسو دغه صفحې څخه یو سکرین شاټ واخلئ. دغه زما د پای اکاونټ تاسو ته ښکاري، دلته به دغه صفحې نه سکرین شاټ واخلئ. کله مو چې سکرین شاټ واخیستم، نو بیا به راشئ دغه کوم نوم چې دی ستاسو یوزر نیم دی، دغه یوزر نیم به دغه کافي کوئ. تاسو زه خپل یوزر نیم کافي کوم، دا مې کافي کړ، بیرته راځم پای اکاونټ ته. پای کې بیرته شاته راشئ، کله چې شاته راغلی بیا به راشئ په دې درې خطونو به تاسو ورته کلیک واخلئ. کله چې په درې خطونو کلیک واخیستی، لاندې به راشئ، په اخر کې تاسو ته یو اپشن راځي سپورټ پورټال، په دغه اپشن به تاسو ورته کلیک واخلئ. کله چې دغه اپشن باندې کلیک واخیستی، تاسو سیده بیا براوزر ته تاسو ته به دغه صفحه راخلاص شي. کله صفحه نه راخلاصېږي، بیا تاسو څو وارې پای بند کړئ، بیرته راخلاص کړئ، انشاءالله ستونزه به حل شي. دغه ځای صفحه کې به تاسو لاندې راشئ، په دغه ځای کې تاسو ته اپشن راځي نیډ ټو رایز ریکویسټ کنټاکټ اس، په دغه اپشن به تاسو ورته کلیک وخورئ. کله مې دلته کلیک واخیستم، اوس دلته تاسو ته ډېر اپشن درکوي. که تاسو هر مشکل لرئ، دلته هر مشکل لپاره جلا یو اپشن موجود دی، خو زموږ لومړی مشکل چې دی په نوم کې، دلته به تاسو راشئ، په دغه اکاونټ سیټینګ باندې به تاسو ورته کلیک وخورئ. کله مې دلته کلیک واخیستم، اوس دغه د نوم صفحه ده چې موږ دې کې څنګه خپل مشکل حل کولی شو. لومړی دلته تاسو ایمیل ولیکئ چې کوم ایمیل باندې تاسو خپل اکاونټ ویریفای کړی دی. زه پکې خپل ایمیل ورته لیکم، تاسو به خپل ایمیل ولیکئ. کله مو چې ایمیل ورته ولیکئ، کوم ګورئ هغه ایمیل به تاسو لیکئ چې په کوم باندې تاسو پای اکاونټ هلته پای کې موجود دی او تاسو پای اکاونټ ور باندې ویریفای کړی دی یا هم پای کې در سره موجود دی. دلته به تاسو خپل یوزر نیم ولیکئ، لکه مخکې چې موږ یوزر نیم کاپی کړ، هغه بل تاسو پیسټ کړئ، ورته یوزر نیم به بالکل سم لیکئ. نو دلته لاندې بله صفحه راځي کنټري یا هیواد به تاسو ولیکئ چې تاسو د کوم هیواد یاست. افغانستان، زه خپل هیواد پکې لیکم. وروسته درته وایي چې تاسو پای اکاونټ په کوم تاریخ باندې جوړ کړی دی. په دې صفحه کې به تاسو که چېرته تاسو ته د پای اکاونټ جوړېدو دقیقه نیټه معلومه وي چې مقصد په دغه تاریخ په دغه میاشت او ورځ باندې ما اکاونټ جوړ دی، هماغه ولیکئ. که درته نه وي معلومه، بیا داسې ولیکئ چې مقصد په 2020 کال کې مې جوړ دی، کال به درته معلوم وي، په 2020 کې، په 2021 کې، په 22 کې، 23 څوم کې مې جوړ وي. حتما تاسو لومړی دغه تاریخ په یاد کړئ چې مقصد په دغه تاریخ مې خپل پای اکاونټ جوړ کړی دی. ما په 2020 کې جوړ کړی، زه هماغه ورته لیکم. یا که چېرته مو بیخي نه وي زده، کیدای شي ورته ولیکئ چې آی ډونټ ریممبر، مقصد زما په یاد نه دی، خو لومړی تاسو دا معلومه کړئ چې ما پای اکاونټ په کوم کال جوړ کړی دی. بیا دلته تاسو ته وایي چې تاسو خپل پای اکاونټ په کوم ډول موبایل کې استعمالوئ، تاسو سره آیفون دی که انډرایډ دی. ما سره خپل اوس انډرایډ موبایل دی، په دې کې استعمالوم. تاسو انډرایډ آیفون دواړه استعمالولی شئ. اوس دلته وایي چې ستاسو مشکل څه دی. ستاسو نوم کې ستونزه ده، یوزر نیم بدلوئ، موبایل نمبر پاسورډ بدلوئ، یا هم بل څه کې ستونزه ده، تاسو ټول ورته لیکلی شئ. ډوپلیکیټ اکاونټ زه ورته وایم زما نوم غلط دی، که نه زما نوم کې ستونزه ده، دلته به چینج نیم ورته کلیک واخلئ. اوس درته وایي چې ستاسو نوم کې څه ستونزه دی، هغه موږ ته تشریح کړئ، ډسکرایب ورکړئ، یعنې خپله ستونزه مو تشریح کړئ. دلته ما درته مکمله لیکنه تیاره کړې ده په خپل ټلیګرام چینل کې، هغه درته شیر کوم. هغه اپیل ستاسو کوم مشکل وي غیر وړاند به تاسو خپل اپیل ورته چمتو. نو دغه لیکنه د ګورئ، دغه لیکنه لومړی د نوم اړوند ده چې مقصد دغه زما په نوم کې مشکل دی. دغه لیکنه ده، زه دغه غواړم کافي کم، لومړی دغه اپیل عنوان به دلته راواخلم، پیسټ به یې کړم ورته. هغه وروسته راځم د لاندې لیکنه کومه ده، لیکنه باندې صرف یو کلیک واخلئ، بس اتومیټیک مکمل لیکنه کافي کېږي. کله چې کافي شو دلته پیسټ کوئ. اوس دغه طریقه تاسو وکړه، دلته په تاسو په لیکنه کې اوس تغیرات راولئ. تر دغه ځایه پورې د ګورئ مای پای اکاونټ نیم
مقصد سعید الله زما د پای اکاونټ نوم داسې دی خو زه ورته وایم چې زما په نیشنل آی ډي کې که نه نیشنل آی ډي مقصد تذکره یا پاسپورټ کې که تاسو تذکره لرئ افیشل آی ډي ورته ولیکئ که تاسو پاسپورټ لرئ دغه افیشل آی ډي پر ځای باندې پاسپورټ ولیکئ لیسنس باندې کوئ هماغه ورته ولیکئ دلته تاسو اصلي نوم په تذکره یا پاسپورټ کې کوم دی هماغه ولیکئ او پورته به تاسو دغه ځای کې هماغه نوم ولیکئ چې په پای اکاونټ کې موجود دی مقصد ورته وایي چې زما پای اکاونټ کې نوم دغه دی خو په تذکره کې نوم دلته دغسې ډول دی هغه به ورته ولیکي کله مو چې ولیکه چې زما په نوم کې دغه مشکل دي ستونزه ده دا نور لیکنه باندې دومره کار مه لره په اخر کې به تاسو هماغه نوم ولیکئ چې کوم تاسو په تذکره یا پاسپورټ کې لرئ دا مو چې ولیکه بس دلته بیا راشئ په دغه برخه کې به تاسو خپل هغه کوم سکرین شاټ چې اخیستی و هغه به د خپل موبایل څخه ورته راواخلئ کله چې تاسو هغه سکرین شاټ راواخیسته ورته اپلوډ شو ګورئ لږ به انتظار وکړئ چې تاسو سکرین شاټ اپلوډ شي نو دغه طریقه به تاسو خپل لیکنه ورته پیسټ کوئ او اپیل به ورته وکړئ نو پای نیټورک ټیم ستاسو دغه اپیل ګوري ستاسو درخواست نو ستاسو کومه غوښتنه چې دغه منل کېږي دلته په سینډ بټن باندې کلیک وکړئ که چېرته تاسو غواړئ د خپل تذکرې یا پاسپورټ عکس ورسره اپلوډ کړئ کولی شئ دغه ځای نه هغه هم ورته اپلوډ کړي که چېرته تاسو سره سکین عکس وي د خپل تذکرې یا پاسپورټ هغه هم کولی شئ دا خو د نوم لپاره شو زه دغه کینسل کوم ځکه زما په اکاونټ کې کوم مشکل نشته اوس بعضې کسان دي چې د هغوی په کې وایسي کې مشکل دی مقصد کې وایسي نه پوره کېږي بشپړه کېږي نه پینډینګ حالت کې ده د هغې لپاره به تاسو داسې کار وکړئ چې پای براوزر به راخلاص کړئ پای براوزر کې به کې وایسي اپشن ته لاړ شئ زه به دلته راشم خپل موبایل کې به پای براوزر راخلاص کړم ښه زما پای براوزر کې لنډمهاله ستونزه نه خلاصېږي خو تاسو کولی شئ خپل پای اپلیکیشن ته هم لاړ شئ زه به دلته پای اپلیکیشن ته لاړ شم پای اپلیکیشن ته چې کله تاسو راغلی دا ماینټ چیک لیست په کلیک او دلته به هم راشئ تاسو دغه ځای نه هم عکس اخیستلی شئ چې کله چیک لیست ته راغلی دلته دغه وروستی کې کیوایسي پروسه راځي دلته په کیوایسي ستاسو په ریزلټ کې وي یعنې پینډینګ کې وي هغه ځای نه سکرین شاټ واخلئ کله هم چې سکرین شاټ واخیستم بیرته راشئ همدغه صفحې ته کومه چې ما درته ښودلې وه سپورټ پورټال ته لاندې به راشئ اخر ته دلته تاسو سره کیوایسي راځي په دغه کیوایسي پروسه باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ کله مو چې کلیک واخیسته اوس دلته به دغه فورم هم تاسو کمپلیټ کوئ ډکوئ لومړی به تاسو خپل ایمیل ورته ولیکئ په کوم ایمیل چې تاسو هلته په پای کې ویریفای کړی دی بیا به تاسو خپل یوزرنیم ورته ولیکئ کله مو چې یوزرنیم ولیکئ اوس دلته تاسو ته وایي چې تاسو خپل اکاونټ په کوم څه باندې ویریفای کړی دی په فیسبوک باندې په ایمیل باندې مقصد فیسبوک ایمیل دواړو باندې که چېرته تاسو په نمبر ویریفای کړی نمبر هم ورته انتخابولی شئ کله مو چې دغه ورته ولیکل بیا راشئ که بیخي ویریفای نه وي تاسو نور اپشن هم انتخابولی شئ نو تاسو ته وایي تاسو خپل پاسورډ په یاد دی او که نه دلته به یس نو کې تاسو ورته انتخاب کړئ چې هو زما پاسورډ په یاد دی دا به ورته ولیکئ اوس درته وایي چې تاسو په کوم هیواد کې اوسېږئ د کوم هیواد اوسېدونکي یاستئ یا تاسو په قومیت څه دی زه ورته ولیکم چې زه د افغانستان یم تاسو هم ورته لیکلی شئ خپل هیواد به تاسو لیکئ او لاندې بیا درته وایي چې په کوم هیواد کې اوس اوسېږئ همدغسې تاسو پورته نیشنالټي ده چې کوم هیواد یې هر یو تاسو ورته لیکلی شئ په کوم هیواد کې اوسېږئ همدلته به هیواد نوم ولیکئ بیا به لاندې راشئ تاسو ته وایي چې خپل پای په کوم موبایل کې استعمالوئ تاسو سره انډرایډ دی که آی او اس یا آیفون دی زه ورته وایم چې ما سره انډرایډ دی دغه نه وروسته تاسو ته وایي چې ستاسو موبایل ورشن څو دی که نه ورشن به تاسو ورته ولیکئ تاسو د خپل موبایل اباوټ ته لاړ شئ دلته به مقصد زه راشم تاسو ته وښیم دلته چې تاسو لاندې راشئ موبایل اباوټ فون ته په هر موبایل کې د جلا جلا یو فرق وي سافټویر ته به راشئ سافټویر کې زما موبایل چې دی 14 ورشن دی تقریبا نو 14 ورشن دلته ورته لیکم نو دلته به تاسو خپل هغه د انډرایډ 14 ورشن ورکوئ دا څه وایي چې خپل موبایل مو د کوم برانډ یا ماډل کمپنۍ دی ته ورته لیکم چې زما موبایل سامسونګ دی تاسو به ولیکئ سامسونګ کې ګلیکسي A55 دی زما موبایل A55 مکمل نوم یې تاسو ورته ولیکئ 55 5G کله هم چې دا ولیکئ دغه نه وروسته اوس تاسو ته وایي چې تاسو خپل پای کې کوم مشکل لاندې تاسو خپل هغه مشکلات واړوند ټول دلته وضاحتونه شته تاسو به هغه ورته انتخاب کړئ لومړی دلته تاسو ته وایي چې تاسو کوم اپلیکیشن کې مشکل لرئ د هغې لپاره دغه صفحه دومره مهمه نه ده خو بیا هم تاسو ته وایي چې تاسو براوزر کې مشکل لرئ کیوایسي پروسه مو نه خلاصېږي او که کیوایسي مو لوډینګ کوي صرف سپین تاویږي تاسو سره کیوایسي سلاټ اویلیبل نه دی او که دا کې هیڅ نه وي تاسو نان انتخاب کړئ چې مقصد دغه ستونزه زما نه ده لاندې به تاسو ته اوس تاسو ته وایي چې کله تاسو کیوایسي اپلیکیشن کنفرم کوئ د هغې کې کومه ستونزه ده آیا ستاسو په دغه نوم کنټري او د آی ډي په ټایپ کې مشکل دغه درنه غلط شوي دي او داسې نور درته وایي چې مقصد دلته به زه دلته نښه ورته لګوم لومړی سټپ دغه شو دوهم زموږ سره دلته دی وایي که چېرته تاسو په مقصد تاسو عکس اپلوډ کوئ هغه درنه په هغې کې مشکل دی اپلوډ کېږي نه آی ډي ډاکومنټ
بله ستونزه پکې دلته تاسو ته ښکاري درته وایي چې مقصد ستاسو په ډیټیلز کې مشکل دي هغه نه ترسره کېږي. دا هغه مشکل دی چې کله تاسو فورم کوئ نو دې کې لاندې چې تاسو راځئ خاص په انشاءالله دې کې داسې خام کوم مشکل نه وي. زموږ تاسو مشکل لپاره چې کوم دي که دې کې دا کې یو هم نه وي بیا راشئ په نان باندې کلیک ورته واخلئ. زموږ تاسو ستونزه دلته دغه ده وایي کې وای سی پینډینګ که چېرته تاسو کې وای سی پینډینګ خلط کې وي او تر اوسه اپلای شوي نه وي تاسو کې وای سی اپلای کړي دا تر اوسه کمپلیټ شوي نه ده څومره وخت کېږي تاسو کې وای سی کړي ده مهمه ستونزه زموږ تاسو دغه ده تاسو کې وای سی په کوم کال کړی ده مقصد په 2022 کې مو کړي ده په 2000 مقصد 2022 جنوري کې مو کړي 2022 جنوري او اپریل په مابینځ کې تاسو کړي ده همدا قسم 2022 اګست میاشته ورپسې سپټمبر میاشته ډسمبر سپټمبر په مابینځ کې او دلته که چېرته تاسو ته دقیقه نیټه یاد وي خو ښه خبره ده همغه کال همغه نیټه ورته انتخاب کړئ که نه وي درته یاده بیا راشئ آی ډونټ ریممبر زما په یاد نه ده چې ما کې ویسي کړي ده نو دلته به تاسو دغه یو اپشن ورته انتخاب کړئ کله چې دا انتخاب کړو بیا تاسو وایي چې تاسو کې ویسي لپاره ریکویسټ یا اپیل کړی دی نو دلته اوس تاسو ته وایي چې مقصد کوم مشکل اوس تاسو په کې ویسي کې لرئ ستاسو کې ویسي چې دا غلط ټایپ آی ډي مو انتخاب کړي ده آی ډي درنه غلطه شوې ده دلته د فورم کې مشکل دلته خانې زیاتې دي خو کوم چې تاسو مشکل لرئ انشاءالله هغه به ورته انتخابوئ زه درته یو وایم مقصد لومړی کې درته ویل دي چې تاسو په آی ډي کې مشکل دی غلط آی ډي مو انتخاب کړي ده بله مشکل دغه دی چې مقصد تاسو نوم غلط دی نوم لپاره بله طریقه ما درته ښودلې وه دلته تاسو انتخابولی شئ که چېرته تاسو په آی ډي کې نوم یو ډول وي په خپل په پای اکاونټ کې بل ډول وي دلته دوه درې اپشن هم انتخابولی شئ چې کوم یو وي او ورپسې دغه نه وروسته بل چې موږ ته راځي زما په مقصد دریم سټپ دغه دی چې زما په اکاونټ نوم کې لومړی نوم کې یا وروستی نوم کې ډیټ اف برث کې مشکل وي هغه پکې موجود نه دي زما په آی ډي کې تذکره کې لومړی نوم نشته یا تخلص نشته هغه تاسو انتخابولی شئ دغه نه وروسته بل اپشن چې موږ ته راځي بل اپشن د دې لپاره دی چې ما د مختلف هیواد څخه خپل کنفرمیشن ترسره کړی دی مقصد زه په بل هیواد کې اوسېږم د افغانستان په تذکره مې خپله کې ویسي کړي دی یا په یو هیواد کې اوسېږم د بل هیواد په آی ډي مې کړی دی دلته دغه ستونزه دلته پکې راځي بله ستونزه پکې دغه ده چې ما مقصد سبمیټډ بلر لا کوالټي مقصد ما بلر عکس اپلوډ کړی دی یا کوالټي کمه وه هغې لپاره تاسو دا انتخابولی شئ دلته بیا تاسو دا انتخابولی شئ په وروستی اپشن کې چې مقصد ما غلط معلومات اپلوډ کړي دي یا که دلته یو هم نه وي ادر تاسو انتخابولی شئ وروستی په لاندې برخه کې ورته کنفرم کولی شئ نو دغه برخه کې چې هر مشکل تاسو لرئ همغه یو ورته انتخاب کړئ که نه لرئ په اخر کې تاسو تشریح اپشن شته هلته تشریح کولی هم شئ دلته بیا دغه اپشن د ویلیډیشن لپاره دی که چېرته تاسو کې ویسي بشپړ شوي تاسو د خپلو ټیم کسانو لپاره کې ویسي کوئ دغه لپاره دی لاندې به راشئ په دغه برخه کې خلک تاسو وایي چې نه زه غواړم یو جلا کمنټ تاسو ته پرېږدم دغه لپاره تاسو دلته کولی شئ چې هره برخه کې ستاسو مشکل وي هغه دلته ورته تشریح انتخابولی دلته تاسو کولی شئ دغه برخه کې انتخاب کړئ چې مقصد د کې ویسي په اړه ستونزه لرم هغه ورته انتخاب کړئ لاندې بیا ورته تشریح کړئ که نه بیا نان انتخاب کړئ نو دلته اوس راځو کومه ستونزه ستاسو په کې ویسي کې د که پورته اپشنو کې کومه ستونزه ستاسو موجوده وي هغه انتخاب کړئ او دلته ډسکرپشن کې دوباره بیا هم ورته تشریح کړئ ما درته په خپل دلته په ټلګرام کې شیر کړی وو دلته به تاسو لاندې راشئ دوهم کې ویسي اپروول دغه برخه چې کومه ده دا به لومړی تاسو د دې ټایټل کافي کوئ ټایټل به راواخلئ یا مکمله لیکنه ما درته تیاره کړې صرف کلیک کړئ ټوله به کافي شي دلته راواخلئ پیسټ کړئ د ټوله مې لیکنه چې دلته راواخیستم پیسټ او دلته به راشي ګورئ دغه لیکنه ما ټوله تیاره کړې دلته چې زما کې ویسي کې ستونزه ده تاسو دلته انتخاب ورته وکړئ چې مقصد دلته ما ویل دي چې زما کې ویسي تر اته میاشتو راهیسې په پینډینګ کې د کمپلیټ شوي نه ده مثال مې ورکړی دلته تاسو کولی شئ ورځ هم انتخاب کړئ میاشت کال او هر څه چې تاسو وي دقیقه نیټه درته معلومه وي هغه انتخاب کړئ یا به ورته ولیکئ چې له ډېره وخته د اته میاشتو پر ځای لیکلی شي فیو مانس یا ډېره میاشتې کېږي چې مقصد زما کې ویسي په پینډینګ کې ده یا څو میاشتې کېږي یا دومره ورځې کېږي هغه ورته انتخاب کړئ نو کله مو چې هغه انتخاب کړله بیا لاندې راشئ دلته کوم خاص چینجز پکې نشته خو تاسو کولی شئ که زما لیکنه مو خوښه نه وي د ځانه یې خپله هم ورته ولیکئ که چېرته تاسو په انګلیسي کې مهارت لرئ خپل مشکل ورسره حل کولی شئ په وروستۍ برخه کې به تاسو خپل نوم هر څه ورته ولیکئ او دې سره به دلته راشئ ما چې کوم ځای نه سکرین شاټ درته ښودلی و هغه به واخلئ دلته به ورته اپلوډ کړئ په سینډ بټن باندې به کلیک وخورئ او دا به ترسره شي تر دغه ځایه پورې خو دا مشکل و اوس هغه کسان چې د دوی مشکل په میګریشن برخه کې دی وروستی سټپ نه مکمل کیږي نو دې لپاره به تاسو بیرته راشئ خپل پای اپلیکیشن ته به راشئ پای اپلیکیشن ته چې راغلی ماینر چیک لیست ته چې راغلی دلته
بیا به هم تاسو ته وښیم دلته چې راشئ ماینټ چیک لیست ته. کله چې دلته راغلی په دغه برخه کې به د دغه سر نه نیولې تر اخره پورې ټول سکرین شاټونه واخلئ. دغه برخه نه به یو سکرین شاټ تاسو واخلئ. کله هم چې دا سکرین شاټ واخیسته نو بیرته به راشئ له دغه برخې به بل سکرین شاټ واخلئ. په دوه کې راځي که په درې سکرین شاټونو کې یو ځای شول. دا داسې به مسلسل سکرین شاټونه واخلئ. کله هم ټول سکرین شاټونه واخیستل بیرته اوس راشئ دلته به تاسو خپل همغه مشکل ورته مشخص کړئ. لاندې به راشئ په د اخره برخه کې به تاسو ته راځي هیلپ اپشن. په هیلپ بټن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ او دلته به اوس تاسو مشکل ورته مشکل حل لپاره ډېر اسانه طریقه ده. لومړی به تاسو نه ایمیل غواړئ ایمیل به ورته ولیکئ. بیا درنه یوزر نیم غواړئ یوزر نیم به تاسو ولیکئ. بیا درنه سبجیکټ برخه کې به تاسو دلته راشئ. ما درته کومه لیکنه تیاره کړې ده په خپل ټلګرام کې. لومړی به دغه ټایټل سبجیکټ کاپي کړئ. دا به کلیک کړئ دلته به راشئ دا به ورته پیسټ کړئ. کله مو چې پیسټ کړ دغه بیا به دغه نه وروسته راشئ دلته په دغه برخه کې به تاسو هغه لیکنه ورته راواخلئ. زه لیکنه کلیک کوم. کله مو چې کلیک کړه کاپي به شي دلته به تاسو ورته پیسټ کړئ. کله مو چې پیسټ کړه دغسې به تاسو لیکنه تاسو کولی شئ چې د لیکنه کې بعضې برخو کوم ځای کې تاسو تغیرات راوستل غواړئ هغه ورته ولیکئ. مقصد دومره وخت کېږي زما کې ویسي په دغه حالت زما پینډینګ حالت کې د تاریخ ورته لیکلی شي هر څه وي. بیا راشئ کوم سکرین شاټونه چې ما درته ښودلي وو دغه ځای نه ورته اپلوډ کړئ. په سینډ بټن باندې ورته کلیک وکړئ. دوی به ستاسو دغه مشکل ته هم ځواب درکړي. وروستی مشکل چې ډېرو کسانو دی په KYC البته په والټ برخه کې راځي. والټ چې کوم دی هغه ورسره غلط والټ کنفرم شوی دی کیورډز ترې ورک دي یا والټ هیک شوی دی هر څه مشکل چې وي. خو په یو شرط که چېرته ستاسو دغه وروستی سټپ مکمل وي بیا ورڅخه والټ تاسو نشئ بدلولی. که بدل یې البته بدل به یې کوئ هغه کوم ستونزه نه لري. خو ستاسو د کوم والټ چې ورسره کنیکټ دی هغه ته به تاسو پای حتما تللي وي. که دغه سټپ ستاسو نه وي مکمل شوي ستاسو پای هم نه وي ویډرل شوي بیا کولی شئ چې خپل کې والټ مو چینج کړئ. د والټ لپاره دلته په تاسو راشئ په دغه کریټ والټ بټن دغه به کلیک کړئ. کله مو چې دغه کلیک واخیستم لږ لوډینګ اخلي او تاسو ته به د پای براوزر راخلاص شي. دلته به تاسو مستقیما راشئ په دغه والټ برخه باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. البته تاسو سیده بیا یې والټ ته خو موږ نه خو دلته والټ ورک دلته به راشئ په کریټ والټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې والټ باندې کلیک واخیسته بیا به تاسو راشئ په کریټ نیو والټ باندې کلیک وکړئ. تاسو ته به سلیرش انګلیسي لغتونه درکړي هغه به کاپي کړئ. کله مو چې کاپي کړل بیرته به راشئ بیک شاته. کله چې شاته راغلی همدغه صفحې ته د دې صفحې لاندې دوهم برخه ده کنفرم یور پای والټ. دلته به صرف یو دانه کلیک واخلئ. کله مو چې کلیک واخیستم او کوم انګلیسي لغتونه تاسو راخیستي دلته به راواخلئ ورته پیسټ به یې کړئ. کله مو چې پیسټ کړل او په کریټ والټ باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. کنفرم والټ باندې تاسو والټ به ورسره کنفرم شي. دغه سټپ مکمل شو او په دې کې کیدای شي تاسو نه دغه بل سټپ چې کوم دی دا هم له منځه لاړ شي. دلته دوباره که چېرته دا له منځه لاړ سلیډ ته وروسته دا هم کمپلیټ کولی شئ. نو دې سره به ستاسو ټوله پروسه ترسره شي. نو تر دغه ځایه پورې تاسو په دغه طریقه خپل مشکل ورسره حل کولی شئ د پای ټیم سره. نو دا زموږ ویډیو په دې چې دغه ویډیو تاسو خوښ شوي وي. بیا هم که تاسو کوم مشکل لرئ ستونزه لرئ موږ ته کمنټ کولی شئ. ډسکرپشن کې زما د ټلګرام چینل لینک شته هلته موږ سره اړیکه ونیسئ. مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.